د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمه وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د غوی 25مه نیټه ده چې د 2025م کال د مې له 15مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. 500 اړمنو کورنۍ ته د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. ملګرو ملتونو په بغلان کې د کرنې او ټولنیز رفاه په برخه کې مرسته وکړه. په تخار کې د کوکنار کښت له منځه یوړل شو. او ټرمپ له احمد الشاره غوښتل چې له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. 500 اړمنو کورنۍ ته د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د کندوز د کلي پراختیا ریاست مالي ملاتړ او د آغاخان موسسې تخنیکي همکارۍ په مرسته په دغه ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ 500 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکو مرسته ویشلې ده. مسؤلین وایي په دې مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي او نور خوراکي توکي پکې شامل دي. راپورونه ښیي چې په وروستیو ورځو کې هم په کندوز ولایت کې سلګونه نورو کسانو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو په بغلان کې د کرنې او ټولنیز رفاه برخه کې مرسته وکړه. د بغلان والي د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې FAO د شمال ختیځ زون له مشر سره په یوه ناسته کې د دې ادارې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د راپور له مخې په دې ناسته کې د بغلان د کرنیزو چارو د پراختیا او د خلکو د ژوند د ښه والي په اړه خبرې وشوې. په ورته مهال د بغلان والي د ملګرو ملتونو د خدماتو مننه وکړه. ویل چې په ټول ولایت کې امنیت شته او مرستندوی ادارې ته ښه زمینه برابره ده. نوموړي له هغه ادارو هم وغوښتل چې تر اوسه په بغلان کې فعالیت نه دی پیل کړی، خپل دفترونه دې پرانیزي او د اړمنو خلکو د مرستې لپاره د عملي ګامونه واخلي. په تخار کې د کوکنارو کښت له منځه یوړل شو. د دوهم یرموک کنډک مطبوعاتي دفتر ویلي چې د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ په عملیاتو کې د کوکنارو 100 جریبه کروندې له منځه وړل شوي دي. د عملیات د دوهم لواء د قومندان تر مشرۍ لاندې عملیاتو امیر او د یرموک کنډک د مجاهدینو په فعاله ونډه ترسره شوي دي. په عملیاتو کې د کلي خلکو، سپین ږیرو او ځوانانو ته د کوکنارو د کښت زیانونه تشریح شول او له هغوی وغوښتل شول چې پر ځای قانوني او ګټور کرنیز فعالیتونه غوره کړي. یاد اقدام د نشه یي توکو د کر تولید، قاچاق او د ټولنې د روغتیا د ساتنې په هدف ترسره شوي دي. او وروستی خبر دا چې ټرمپ له احمد الشاره وغوښتل چې له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان کې د سوریې له مشر احمد الشاره سره لیدلي او ترې غوښتي چې له اسرائیلو سره خپلې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په وړمه شپه په سعودي امریکایي پانګوالي مجمع کې اعلان وکړ چې د سوریې پر ضد بندیزونه به لرې کړي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.